بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 14 د فبروري کال 2024 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال دي خو د یو دغه په محور باندې سرخي، یعنی موضوع نړیواله ده خو د یو کانفرنس په محور باندې په شاوخوا باندې سرخیږي او هغه کانفرنس دی د مونیخ امنیتی کانفرنس چې د 14 تر 15 الته وشو، یعنی پرونی اخري ورځ و او دا ختم شو. د کې د نړۍ مشرانو یعنی د اکثرو ممالکو وزرای خارجه کمی خبرې کړې دي. مهم خبرې مې راخستې دي، هغه زه تاسو سره شریکوم او بیا په اخر کې د خیبر پختونخوا نه تاسو جهادي راپورونه هم وړاندې کوم. د میونیخ کانفرنس چې دا دوشپیتم په خپل ذات کې دوشپیتم کانفرنس او په نامه د میونیخ سکیورټي کانفرنس د 14 تر 15 2024 باندې یادېږي. دغه کوم ځای کې چې دغه کانفرنس شو میونیخ کې، دا هغه ځای دی، دا هغه محلو دغه بلډینګ کې چې دا کانفرنس وشو چې 80 کاله مخکې د دویم نړیوال په جنگ اختتام نه بعد چې کله هټلر ځان وژني او جرمني تسلیمیږي او امریکا او فرانسه او جرمني او روسیه فرانسه او روسیه د برلین په څلور حصو تقسیمي چې بیا بعداً د غربي او شرقي بلاکونو ترمنځ آلمان شرقي او آلمان غربي باندې بدلیږي. هغه په همدغه تالار کې د دغه معاهده امضا کیږي او په همدغه تالار کې د جرمني د فتح چې فتح کوي د امریکا او بیا په حساب د خپل منځ کې تقسیمي او جرمني تسلیمیږي. دا په همدغه کانفرنس حال کې دغه امضا کیږي، د میونیخ په دغه ځای کې امضا کیږي او اوس 2 کاله کیږي 2 کانفرنس شو چې دلته د میونیخ د نړیوال امنیت او د اوس په یو بل ټکم کې اضافه شوی دی په نامه د سایبر سکیورټي. سایبر سکیورټي تاسو معلومه ده چې دا نوې اصطلاح ده په نړیوال سیاست کې او په نړیوال امنیتي سیستم کې، ځکه چې پخوا دا شی نه و، پخوا ټکنالوژي نه و، نو سایبر چا نه پیژنده، سایبر اټیک چا نه پیژنده. نن سبا تاسو ګورئ امریناس په امریکا کې او په بیجینګ کې ټول وزارت دفاع مفلوج کیږي، په ناس په بیجینګ کې په امریکا کې ټول نظام مفلوج کیږي، ځکه چې د سټلایټ په ذریعہ باندې سایبری یعنی د ټکنالوژي حمله کیږي، سیستم مفلوج کیږي، کار بنديږي، د ته سایبر اټیک کوي. نو ځکه د امنیتي نوم بدل ک په نامه د سایبر سکیورټي کانفرنس باندې دا دغه کیږي. نو دا کانفرنس دلته وشو. دلته یو څو ټکي ډیر زیات مهم دي ځکه چې خبرې خو ډیرو کسانو وکړلې، خو ما د کې د چین د وزیر خارجه، د جرمني د صدر اعظم خبرې، د امریکا د وزیر خارجه خبرې، د ترکیه د خبرې، مهم ټکي چې ماخذ ځکه ټول کانفرنس خو په دې زمونږ په دې 15 دقیقو کې نه کور کیږي، خو زه غواړم په هغه مجموعي باندې دلته بعضې خبرې شوي دي په هغې باندې یو ازغلنده نظر ولرم. بل دا چې یو غټ ټکی چې ما دپاره ډېر مهم هغه دا چې په دې امنیتي کنفرانس نړیوال کنفرانس کې چې د مسله د جنگ د ایران سره ده او ټول ممالک استازیتوب کوي، د ایران په استازیتوب باندې د رضا پهلوي راغوښتی و. یعنی تاسو وګورئ دا نړۍ دونه بې مخې ده او دومره نادرستو اصولو باندې کار کوي چې ته یعنی دنیا د قوانینو په اساس کار نه کوي، د زور په اساس کار کوي او همدا زور دی چې په دې کنفرانس کې که فرضاً د اصولو په حساب په ایران کې خو یو حکومت دی، د خلکو په رای انتخاباتو کې راغلی، که درست که نادرست، نظام خاورې په لاس کې ده او رضا پهلوي 40 کاله کېږي دې خاورې نه وتی دی. نو دی څنګه دې خاورې استازیتوب کولی شي؟ اما نن هغه راځي دلته بیانیه ورکوي او د ایران استازی هلته نشي دا کېدلی. آیا د دې پوښتنه باید څوک وکړي که ونه کړي؟ دا نظم د نړیوال ښیي چې دا د منځه تللی دی او په همدې موضوع باندې بحث هم شوی دی. مارکو روبیو وویلې چې ملګرو ملتونو خپل افادیت او خپل هغه دغه حیثیت د لاسه ورکړی دی او دا یو بېهوده غوندې سازمان ترېنه جوړ شوی دی. د چین وزیر خارجه وویلې چې دا د هغه ملکونو پورې ده چې هغوی د دې سازمان نه غلط استفاده کوي
که دغه سازمان نه وي زموږ د غونډو راټولېدلو ځای نشته دی ولو که دې کې نواقص دي او دا که ناجوړه سازمان دی خو بیا هم د دغه که موږ منظم کو د خپل د شخصي منافعو په عوض نړیوال منافعو ته وګورو چې امن په یو ساتي نو د دې کې کلک تغییرات راشي ځکه تغییرات لازمي دي ځکه د قانون او دا چې دی دا زوړ شوی دی او د 21مې پیړۍ سره مطابقت نه لري نو د هغې خبره یې رد کړله د مارکو روبیو او دلته یې دغه وکړل نو په دې کنفرانس کې د پاکستان استازیتوب عاصم منیر کوه یو نظامی جنرال نو ټول وزرای خارجه راغلی و سیاسینو او دا عاصم منیر راغلی چې د جرمني د چانسلر سره یې ولیدل د فرانسې د رئیس جمهور سره یې ولیدل او د نورو اعضاو سره یې مارکو روبیو سره یې ولیدل او بس د خواخوا کېده بوټ پالیشي کوله چې د یو څه بوت شي او یو څه دا خو پیسو پسې ګرځي پیسو وږي او تږي دي خپل دین و ایمان خپل عزت او ناموس ټول په پیسو خرڅوي نو مارکو روبیو خپل په بیانیه کې دا ویلي چې ډونالد ټرمپ دا هیله لري آرزو لري چې که دی وشي کولی چې د خامنه‌ای سره مستقیم خبرې وکړي د ایران د روحاني پیشوا سره یعنی سیاسي حکومت سره خبره نه کوي ځکه اوس دی په دې پوهېږي چې رئیس جمهور چې دی بې صلاحیته دی په ایران کې او دا زموږ د اسلامي نړۍ مصیبت هم دا دی چې موږ نه د جمهوریت شولو او نه د اسلامي نظام شولو اسلامي نظام کې که د امیرالمؤمنین موجودیت دی بیا نو صدر اعظم او رئیس جمهور ته دغه نشته امیرالمؤمنین دی که فرضاً خامنه‌ای ځان ته امیرالمؤمنین وایي که هیبت الله ځان ته وایي خو وروره نظام خو هم جوړ کوي که نه اسلامي دی او نه غربي دی نو دا یو لویه ستونزه ده همدا علت دی چې هغه وایي چې زه د پزشکیانو د سره نه زه راساً د خامنه‌ای سره ګورم او دا خامنه‌ای سره کې لیدلی شي زه فکر نه کوم چې خامنه‌ای سره یې د لیدل وشي ځکه چې هلته د خامنه‌ای شاوخوا کوم هغه اجازه درته نه ورکوي دا خبر بلومبرګ هم راپور کړی دی ویلي چې روبیو خپل په انټرویو کې ویلي چې د ایران میزایل او اتوم چې دی دا د سیمې لپاره لوی خطر دی او ایران د دې توان لري چې لوی اهداف او دغه په ثابت ټکي سره ووهي او د منځه ویسي نو د دې کار لپاره موږ دا اجازه نشو ورکولی یعنی د ایران اتوم او میزایل چې د مخنیوي په هر صورت په کار دی او په این حال کې دغه موقع چې ډونالد ټرمپ غواړي چې د خامنه‌ای سره وګوري او په دې مسله خبر وکړي خو یو خواهش اظهار کوم په این حال کې دا خبرې مو ویلې چې د ډونالد ټرمپ لپاره د ایران د نظام تغییرېدل هغه وایي چې یو احسن مسله ده ښه اقدام دی که وشي بهتره ده یا که ونشي د زور د لارې نه دا کار موږ کوو یعنی بیا هم مسله د قوانین د نړیوالو نه ده د زور مسله ده او په زور باندې دنیا کار روان دی نو وګورو چې زور به کوم خواته تکیه کوي دی ویلې چې د ممکن ده چې د ایران باندې برید وکړي خو دی دا ځلې برید هدف به تنها هستوي مراکز به نه وي لکه څنګه چې په جون 2015 کې وکړل چې نتنز و فردو و اصفهان یې ووهل او بیرته لاړل او په هغې باندې د نیمې شپې د سټک نوم کېښوده د نیمې شپې سټک حمله وه برید یې وکړه ویې وهه او دوی چې دا ځلې به زموږ حمله ډېره چټکه وي او ټوله اړخونه به نیسي په ظرف د څو هفتو کې باید ختمه شي او خپل اهداف باید ترلاسه کړو دا دوی تصمیم دی نو اوس خبره دلته ده چې تصمیم خو د دوی دا دی دا دی وایي چې تنها اتومي مراکز او سیستمونه ورته نه وهو بلکې دا ځلې موږ د ایران د نظامی پولیسو امنیت راکټونه او انرژي مراکز ټول په حساب اقتصادي او امنیتي مراکز په یو ځلې کې ټول وهو دا چې اوس په اول ځلې کې به څوک رامخکې کېږي آیا امریکا به دا چانس پیدا کړي دا کار وکړي ځکه چې دی ولې دا وایي 2 هفتو کې دننه ځکه چې 2 هفتو نه زیات شو دا جنګ امریکا دا جنګ مخکې نشي وړلی ځکه د امریکا نه اسلحه را رسول ټایم غواړي او په کشتیګانو کې دومره اسلحه شته دی نه ځکه چې یو کشتۍ خو ډېر زیات شی وړلی نشي ماین راکټونه لري ماین اندازه مواد لري او د یرولو لپاره دي که هغه فرضاً ایران ور باندې خپل ډرونونه ورولېږي او دی په کشتۍ د کې او هغې د دې د دفاع لپاره میزایلونه ولګوي
خو په اول پیره کې چې میزایلونه خلاص شو دویمه پیره چې ایران پې ورځي نو دی خو بیا دفاع ته څه نه لري. نو دا هغه یرم ده د دوی په ډکې که دغسې یو حالت سره دوی ګیر شول او د حتما همدغه پروګرام سره دوی ګیرېږي ځکه ایران ورته همدا پروګرام جوړ کړی دی چې د دوی کښتۍ به وایي کښتۍ چې ورته وواله په سیمه کې نور بیا دومره طاقت نشته چې امریکا د هغې نه د جنګ لپاره ملاتړ وکړي او د ایران سره وجنګېږي ماتې سره مخ کېږي. نو دوی دا دغه کړی دی چې موږ به دا په اهداف به وسیع توګه په سرعت سره وهو او جنګ کوشش کوو چې د 2 هفتو نه یعنې 2 هفتو دوی پوهېږي چې مواد لري 2 هفتو نه یې زیاتولی هم نشي نو دوی وایي دې نه به نه زیاتوو. په عین حال کې د ګواښونو بر علاوه دوی وایي چې د ایران سره د مذاکراتو دروازه لا خلاصه ده خبرې به ادامه لري او راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ممکن په ژنیو کې او یا په ترکیه کې دا ناسته وشي چې کوم شی چې ایران ځواب کړی دی ویلي دي چې موږ ژنیو او ترکیه کې نه کینو موږ غواړو چې دا مذاکرات څنګه چې مخکې په عمان مسقط کې شوي دي عملته دوباره مخې ته لاړ شي. په عین حال کې امریکا د دې جنګ لپاره چې اوس دفتن برید نه کوي علت یې دا دی چې د جرل فورد کښتۍ چې ده دا را روانه ده دا لا نه ده سیمې ته را رسېدلې چې هغه راورسېږي ځکه چې هغې کې 10,000 عسکر دي او نوي تیارې او هلیکوپترې او دا شیان دي دا دغه کېږي. بل کار چې امریکا کړی دی تاسو ته معلوم دی چې ما خپل په برنامو کې څو ځلې تاسو ویلو چې د دلتا فورس چې کوم یو په ونزویلا کې رئیس جمهور یې ونیو ویوړه هغه دوی د عراق او د ایران سرحد ته راوستی وه. اوس یو بل کار وکړه چې څنګه تاسو ته معلومه ده 2 ورځې مخکې په خبرونو کې ما تاسو ته ویلې چې جي ډي وینس راغلی او ارمینیا سره امنیتي او ستراتیژیک قرارداد امضا کړ د هغې په نتیجه کې دوی هماغه ډلټا فورس یو قطعه راوستې ده په ارمینیا کې چې که چېرته ایران باندې د برید ضرورت شي نو دوی به د څو خوا نه دا کمانډو به راځي هم به د عراق د خوا نه به راځي هم به د ارمینیا د خوا نه راځي او دا به برید کوي. بل کار دوی دا کړی دی چې دوی وایي چې ایران باید چین ته پټرول ورنکړي او چین ته یې ویلي چې د ایران نه باید ته پټرول وانخلې که ته پټرول واخلې نو موږ به په تا باندې تعرفې ولګو او هغه به 15%. زه فکر کوم دا 15% مسله کار نه کوي ځکه چې 115 155 تر 215% تعرفه ولګوله اخر خپل امریکا ماته شوله او وزر وزارت خپل امریکا کېناستله. راځو دې ته چې زیلنسکي خپل په خبرو کې مونیخ کې ویلي چې د یوکراین ټول د انرژي بنیادی مراکز چې د خلکو ته برق ورکوي او انرژي دا ورکوي دا کاملا د منځه وړل شوي دي او روسیې دا ټول د منځه وړي دي. د ټولو کې ډیره مهمه خبره په د جرمني په د کانفرانس کې د مونیخ کانفرانس کې دا و چې د جرمني چانسلر فرید ویلي چې امریکا نور د نړۍ یوازې قدرت نه دی. دا ډیره لویه خبره وه او د کانفرانس کې دا خبره وشوه او د دنیا دا امور چې دي نور یوازې دی مخکې نشي وړلی او دا د یکتاز د دنیا قوت نه دی نو یعنی دنیا نیاز لري دته چې باید نو دې ته اوس دنیا ورو خبرې کوي او امریکا په غوږ وهي چې وروره دا خیزونه دی وهي ووهه خو نور ته یوازې قدرت نه تاسو کې د نړۍ نور قدرتونه هم دي او هغه صلاحیت تا کې نه دی پاتې چې نړۍ رهبري کړي. یعنې دا خبره خو انګلستان کړې وه فرانسې کړې وه ایټالیا یې اشاره کړې وه اوس جرمني هم دا په دې کنفرانس کې دا خبره وکړله او ویلې چې امریکا د نړۍ یوازې قدرت نه دی او نړۍ ضرورت لري چې په حساب قاعده دی دغه شي یعنې 2 قطبي او 3 قطبي خواته لاړ شي. په عین حال کې ترکیې ویلي دي خپل اردوګان خبر هم ده او د ترکیې د حزب وطن یو ویان دی هغه دا خبره کړې ده چې ایران به په هیڅ کله د امریکا غوښتنو ته تسلیم نشي او همدارنګه امریکا او اسرائیل باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه دا د اعتماد وړ نه دي او دوی په خبرو باندې خپل نه ودرېږي په حساب اعتماد نشته او دی ویل چې دوی او د ایران ترمنځ همکاري لازمي ده ځکه چې دا د سیمې مسله ده او دا د اسلامي نړۍ مسله ده او بیا ویل چې د ایران او د ترکیې امنیت او د ایران او د ترکیې او د ترکیې او د ایران امنیت او د سوریې په دغه سره په دې سلسله کې دا دوی مشترکه امنیت د دې سیمې دی. اسرائیل د ایران او د ترکیې تجزیه غواړي دواړه مملکت ته تجزیه غواړي
نو د ده لپاره ایران او د ترکیې ته لازمه ده چې لاس په لاس ورکړي او د بل سره ودرېږي تر څو چې دغه پروګرام د اسرائیل یا د امریکې چې دی دا او په دې باندې تاسو معلومه ده 2015 کې ما تاسو سره خبره کړې وه په برنامې مې موجودې دي تاسو کولی شئ لاړ شئ وګورئ چې اصلا برنامه د سوریې د ایران او د ترکیې د تجزیې د ما د مصر خبره هم کړې وه د دې د تجزیې پروګرام دی او دا اوس د دې رئیس جمهوران دا خبره کوي چې پروګرام دا دی چې زموږ د تجزیې لپاره د ایران د تجزیې لپاره پروګرام جوړ شوی دی خو موږ که سره لاس یو کړو دی نه دغه کېږي روبیو په ملګرو ملتونو باندې انتقاد وکړ ویې ویل چې دی دا سازمان نور د کار سازمان نه دی خپل افادیت د لاسه ورکړی دی او د ده مطابق دا د 21مې پیړۍ سره کار نشي کولی چې د کوم یو ځواب ورته د چین وزیر خارجه ورکړ چې سازمان کې خرابی نشته نیتونو پورې خبره ده که موږ وغواړو دې کې تغییرات قانوني ورته راولو او په قانون عمل وکړو نو نړۍ به سمه وي پروفیسر میرشایمر چې د سیاسي حقوقو یو پروفیسر دی او نړیوال لوی ویلاګونه کوي هغې دا کړی دی چې اسرائیل دا چې د تګودو کوي منډې وهي را منډې وهي علت یې دا دی چې اسرائیل د خطر د وجې نه او د امریکا د پالیسۍ د وجې نه ناامیده ښکاري نو ځکه دی هر خواته لاس اچوي او ګواښونه کوي همدارنګې د نیویارک ټایمز دغه خبر ورکړی دی چې د ایران د په شاوخوا کې کومانډو چې ده دا آماده شوې ده ناګهاني هر کله ممکنه ده چې دوی په ایران باندې حمله وکړي خو دا چې کله حمله کوي د دې وخت و زمان لا تعیین شوی نه دی راځمه جهادي خبرونو ته په مورخه د 15 د فبروري مجموعاً 15 عملیاته شوي دي ولایت وزیرستان شمالي کې 6 عملیاته ولایت باجوړ کې 2 عملیاته ولایت وزیرستان جنوبي کې 2 عملیاته ولایت دیر اسماعیل خان کې 2 عملیاته ولایت خیبر کې 1 عملیات ولایت پیښور کې 1 عملیات ولایت لکی مروت کې 1 عملیات ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي کې خیسور علاقه شمس خیل پر نوم قلا باندې تعرضي برید شوی دی 10 نه زیات عسکر وژل شوي دي او ټپیان شوي دي 2 امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي یو کواد کاپټر ډرون رانسکور شوی دی او د پوځي قلا د دیوالونه هم له منځه وړل شوي دي دوهم برید په همدغه وخت کې شوی دی چې په همدغه سیمه کې شوی دی چې یو پوځي قلا نه د تښتېدلو په وخت کې 4 موټره د قافلې پر شکل روانو چې دوباره مجاهدینو پې برید وکړ او د دغې قافلې مخ یې ونیوه او په دې کې هم عسکر وژل شوي دي او ټپیان شوي دي په وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي حسوخیل پل پر پوځي دغې باندې تعرض شوی دی مالي او ځاني تلفات اړول شوي دي ولسوالۍ میرعلي حسوخیل پل پر پوځي دغې باندې دوباره یو د سنایپري برید شوی دی چې په هغې کې یو عسکر وژل شوی دی همدارنګې په وزیرستان شمالي ولسوالۍ ګړیوم کې شنزي بارډر کې واقع پوځي پوست باندې سنایپري حمله کې یو اهلکار وژل شوی دی ولایت باجوړ ولسوالۍ واړه مامون په عمري سیمه کې د پولیس په تاڼه باندې برید شوی دی اډیشنل اس ایچ او او یو وژل شوی دی او یو سکیورټي کامره ویجاړه کړل شوې ده دوهم برید هم په همدې ولسوالۍ کې د سفر پوځي پوست باندې د ماټر برید کې ځاني او مالی تلفات راوړل شوي دي ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ شکتوی تپرسر فوجي پوست باندې سنایپري برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ سرویکۍ د ریشوړه قلا باندې سنایپري برید کې یو عسکر زخمی شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده همدارنګې ولایت وزیرستان جنوبي همدارنګې ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ درابند په مدي فوج باندې کمین وهلو مجاهدین ته راغلي په دفاعي برید کې مجاهدینو ډېر پوځیان وژلي دي او ټپیان کړي دي یو مجاهد هم شهید شوی دی ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ کلاچۍ د فوجي قلا باندې سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده ولایت خیبر ولسوالۍ باړې د سپاه مومنوړي
کې واقع سړک باندې د آرمي جوینټ پوسټ باندې تعرضي برید کې 3 عسکر وژل شوي دي او 2 زخمی شوي دي. یو ټانک د اوبو ټانکر تخریب شوی دی. ولایت پېښور ولسوالۍ مترا جمعه خان پولیس چوکۍ باندې د لیزري برید کې 3 امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي. ولایت لکي مروت ولسوالۍ تاجوړي مدیخیل چک پوسټ باندې په تعرضي برید کې یو عسکر وژل شوی دی. یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. چونکې اکمالات دوی دپاره اسانه نه و. نو د ده لپاره د دوی او د خپل ځان نه دفاع ونه شو کولی. همدارنګې په مجاهدینو په ګلګت بلتستان کې په پوځي د پاکستان د پوځ په یو قرارګاه باندې برید کړی دی او هلته د پاکستان د پوځ کسان وژلي دي. او همدارنګې په بلوچستان لیبریشن آرمي ادعا کړې ده چې 14 تنه نظامیان د پاکستان اسیر کړي دي او د دوی سره بندیان دي. دا زموږ د نن ورځې نړیوال موضوعات او د خیبر پښتونخوا او ګلګت بلتستان او د بلوچستان خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار سپارم او له دې نه چې زما چون هوا د انګلستان ډېره سړه ده او سړه هوا زما چون وجود دفاعي سیستم نه لري تخریج کوي نو وخت په وخت زما دا ټوخی او دا دغه کېږي. دا په برنامه کې لږ ځنه ستونزه پیدا کوي خو د علاج او چاره نه لرم. زه مجبور هغه د اوبو یو ګوټ کوم. نو د دې بابت نه ستاسو ټول دوستان نه معذرت غواړم. هیله ده دا مشکل زما درګذر کړي او ویې بخښئ. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.